غنی خان په غیرتی باندې نظم لیکلی دی او دا غیرتی نه په کوم غیرتی چې قام فخر کوي، دا د هغه غیرتی نظم دی د چا په بغیرتوب باندې چې قامونه شرمیږي او قامونه د زوال کندې ته اړتویږي. نو دا نظم د غنی خان د پنجرې د چغار د کتاب اخیری نظم دی. الحمدلله دا کتاب هم خلاص شو په ترتیب سره په خپل اصول سره. نو غنی خان په دې نظم کې سوی ځکه چې غنی خان دلته په جیل کې دی، حالات پیراغلی دي، نو وای چې لالا مې افلاطون دی د تقریر او د تکرار، لالا مې پاس په سټیج کې د زمری په شان غرار. د غنی خان د سره ډیر لیډران داسې هم وو، ډیر خانان او ډیر غټ خلق داسې هم وو چې هغه تش د خبرو او د تقریر نو وګیو تکړه و، بس تقریر کولې او خبرې کولې، پلانې داسې او پلانې غسې، او چې کله سټیج نو په سټیج د پاسه باندې د داسې غریږي لکه څنګه چې زمری لکه تاسو قتل نه کا هغه یو پنجابي چې وی لیکې رهنګ آزادی او تیرا باپ بھی دے گا آزادی او تیرا باپ بھی دے گا آزادی. او چې کله یې گرفتار کو او لا گرفتار شوی نو منډه وخلې غریب دغه نه دغه شو په منډه باندې غریب مړ کېدو. نو دا د داسې لیډرانو متعلق غنی خان یو کر خراکاږي مونږ ته چې بای د دې خلکو نه ځان ساتي، دا بغیرت دا غیرتیان نه. غیرتی لیډر هغه دی چې د قام د ښېګړې دپاره، د وطن د مفاداتو دپاره د کو قصایي نه قصایي په مرۍ باندې چاړه راکاږي نوم چې دی هغه ته سر ټیټ نه کړي. نو غنی خان سوی چې لالا مې افلاطون دی د تقریر او د تکرار، داسې خانان به وو، داسې خلق به وو چې هغوی به د تقریرونو د تکرارونو ډېر تکړه وو، په سټیج باندې به ډېر د زمري په شان غرارې کوو. او بیا وایي چې وخت او بخ خپل وي هم خپل وي تاڼهدار، او بیا بس د ده یلغار دی هم په خار هم په نوخار. د ده سره حکومت په لاس کې وخت او بخ دواړه د دوی، هیڅ رکاوټ ورته نشته دی. او بیا پولیس هم د موټې د لاندې، تاڼهدار هم سلام له راځي، ځکه چې حکومت ورسره دی. نو بیا بس د ده یلغار وي هم په خار هم په نوخار، بیا په هر ځای باندې زړور ورځي، یا کو خار یو که نوخار وي. د پته ده چې یاره ماته څوک رکاوټ نشته دی. خو د دې برعکس خو چې وخت د غلبلې شي لالا مړاوي کې غوږونه، قرقورې مدام خیجي په خوار اولګي دستونه. خو چې کله په ده باندې سخت وخت راشي او حکومتي مشینري د ده خلاف استعمالېده شروع شي او د ده د نیولو وارنټونه وځي، نو د ده غوږونه مړاوي شي، بیا پکې هغه ټره پره نه وي. قرقورې مدام خیجي په خوار ولګي دستونه، بس دا قرقور ټر ټر د ده خیجي د غریب او دستونه په لګېدلي غریب د باتروم نه راوځي. تاسو کتل نه هغه تاسو ته چې ما وویل که نه چې لیکې رهنګې آزادي، یا شیخ رشید ته وګورئ، یا دغه د عمران خان دا ملګري چې کوم وو، نو د عمران خان د حکومت نه هم مزې دوی اخیستې وې. څومره پنجابیان چې دي بیا زمونږ د پښتنو کې هم ډېر خلکو ته فایدې اخیستې وې. څو کاله وزیر اعلی او سپیکر پاتې شوې او وزیر دفاع پاتې شوې او بیا ایم این ای پاتې شوې او کمیټو چیرمن پاتې شوې. 15 واړه ګوتې نه 10 واړه ګوتې دې په غوړو کې وې. او چې کله په هغه باندې وخت راغی، زه د هغه د پارټۍ مرسته نه کوم، خو د دې نظم حقیقت تاسو ته په دې ځکه چې دا استاده تاسو ولیدو، په دې مثال باندې به تاسو په دې نظم پوه شئ. او چې کله د غلبلې وخت راغی او حکومت په دې باندې اپریشن شروع کو، نیولې شروع کو، نو تش په سترګو راوښکلو څوک پکې لکه زموږ د پښتانه غریبان خو پکې جیل ته هم نه ایتلي او توبې وښکلې پوزې راښکلې. که زموږ د سپیکر صاحب چې و که نه، او دغه زموږ بل وزیر اعلی صاحب چې او بیا وزیر دفاع و پرویز خټک او دغه اسد قیصر، دی خو لاکپ ته هم نه ایتلي او داسې شاته لاړل که نه چې دوړې تېخي دي. دغه رنګ پنجاب ته وګورئ، شیخ رشید جو، فواد چودھري شو، هغه بل هغه مړ نومونه رانیول شوي د خنزیرانو. نو څومره
دغه غراره او د زمری په شانتاب وی چې رد دي خو زمریان دي او چې صرف د یوې هفتې د پاره ونه نه باسل یو چله تیر کړه بل هفته تیر کړه نو بیا توبې وی بیا په عمران خان باندې الزامونه او بهتانونه شروع شو نو دغه رنګ حالات په باچا خان باندې مراغلیو چې کله د باچا خان سره ټول قام پلاس کې وسم ټول قام ملګری دی خو په هغه وخت کې طاقت وسره او فرنګي د دې په شان دومره ظالمانان نو یا د فرنګي په وخت کې هم دی بقید کېدل خو چې کله دی به بارو خلکو به مرسته کوله بعض لیډرانو بعض خانانو او چغه به وخلې کله به دغه لیډرانو خانان ونیسل شو نو بیا په دستونو لګېدلی وو چېرې ما چېرته ونیسي نو یا به یې نیولي وو لکه څنګه چې دا پنجابیان یو هفته یې په تېره کړه او بیا یې به قید تنخواهي نه راتېر شو ته به یې چېرته لکه د ابراهیم علیه السلام په شان د اور نه راووتو او چا لاکپ هم نه لیدلی او شاته منډې کړې نو دغه رنګې دغه خلکو دا چل کړی و د غني خان دی په وخت کې د باچا خان بعضو نام نهادو لیډرانو مړز د بېغیرته پټ په بډه ښه چغېږي کوترې د کشمیري د په کوټه پاس ښه غپېږي نو دا غني خان د غیرتي د څه وایي دا بېغیرته مړز دی دی چې په بډه باندې پټ وي که نه نو سم چغېږي ځکه داسې لیدلي نه دي مقابله نه راغلی د خدا پته نشته دی چې یاره په جنګ کې ګورې ګوړې نشي ویشل او د کشمیري سپی دی چې د کوټې د پاسه نو بیا سم غپارې جوړ کړی چې کته راکوز شي نو بیا کړنچاره یې زغلې منډې وهي نو لیډر دی د ځانه بېغیرته نوړز نه جوړوي اکو د هرې پارټۍ او لیډر دی د ځانه د کشمیري سپی نه جوړوي چې صرف په کوټه د پاسه غاپي تاسو ګورئ د عمران خان دا پنجابیان او بعضې پښتانه ملګري هغه د کوټې د پاسه غپل به او چې څنګه ښکته راکوز شو پوجانو پې خپې ودربولې که نه نو بیا چې دوړې ختلې وزیر چې کلیوال وي د خپل حکم چلیږي او چې پورته شي منبر ته د نوچې هسې ګډېږي د ده داسې صفت وي چې کله د لیډر دی که نه وزیر چې دی هغه د ده د کلي دی او رشته ورسره تعلق دی ورسره نو خو بیا خو دی وایي چې حکم زما دی زما به چلیږي هغه بیا وزیر نه وزیر دی او چې کله سټیج ته یعنی منبر ته پورته شي که نه نو څه چل وشي دی لکه د نوچۍ د نچۍ ورته وایي که نه د هغې د ګوډۍ په شان داسې ګډېږي سم په جوش کې چې غم شي او تکلیف شي لالا زی د بیبي ترخله وایي راشه محمدي نه وس ټېله ورکوه وخله خو چې کله په دغې پارټۍ باندې تکلیف او د مصیبت وخت راشي چې غم شي او تکلیف شي لالا زی د بیبي ترخله دلته کې بیبي لیکلې ده خو ما بیبي وي نو چې غم شي او تکلیف شي لالا زی د بیبي ترخله چې کله په دغې پارټۍ باندې حالات راشي نو دی بیا د ښځې ترخله ځي هله وایي پټ مې که او وایي چې وایي راشه محمدي نه اوس ټېله ورکوه وخله اوس بس وخت لکه هغې له ټېله ورکوه کو څه ورته وایي پټ شوی او که نه منتونه کوي خو چې دا وخت دا سخت دا وخت تېر شي ګرفتار نه شمه سرپټ کې د بیبې د لمن لاندې په جړا شي وایي الله د بونیر غوث سره روان دی اوس به راشي د بیبې د لمن لاندې دی سرپټ کې ښځو شاته دی پناه اخلي او په جړا شي چغې وباسي چې یا د بونیر غوثه پخوا لکه د خلقو چې به دعا کولم نو پیر بابا به یادو که نه د بونیر غوثه او پلانیه و پلانیه نو هله اوس دغه د پولیس را روان دي اوس به مې ګرفتار کړي او جیل ته به مې بوځي بیبي وایي خاوند ته که دا ستا بلا زما شي دا لاس دې ولرپي په سلګو دې ولسا شي ښځه ورته وایي چې یاره دا څه چل دی دا څه مصیبت د باندې شوی دی تا دا لاس ولې رپېږي او دا سا دې ولې په سلګو دا څه چل دی
دا زړ د پلنګو باندې د ښکته سره روانو پرون د خواره ډیر وو جوړ خوړلی شاتوتان او د خو یوازې لکه سای نه رپیږي بلکې اخته کوم زړ شوی او د لنګو نه غول بېږي دستونه پليږي د نا ورته وي دا د سره ستل شوی دی نو زما په خیال هغه بیبي ته خبر نه کنه خدای ته خبر نه وایره د تخکاری پرون د شاتوتان ډیر خوړلی او شاتوت ګرم دي نو ځکه دستونه باندې لګیدلی لالا وای بیبي ته د دې نوی وزیر تر خو استاد د مور د خور د زوی تربور دی د نیکه د ورته وای چې لالا دې کنه خان دې نو وای چې رستا دا نوی وزیر چې کوم راغله دی پارټي بدل شو کنه عمران خان لاړ اوس بل څوک راغی نو وای چې دا نوی وزیر چې دا خو ستا د مور د خور د زوی تربور دی او نیکه دی یعنی ستا سره د ډیر لري رشتہ ده اوس ته د خدای د پاره زما سفارش وکا ورزم چې را لرا کې د وزیر سره کاته او زمانه خو زورګي ډیر زیات دی وته نو دی وای چې زما چې مال د ملاقات ټیم راکې د وزیر صاحب ځکه چې د یاري رانه زورګي خېږي چې خدای پاک ستل بکیږي مقصد دا دی چې زه د سره سمجوته وکم او د دې نیولو او گرفتارونو بچ شمه ورزم چې د وزیر سره اقرار و زبان وکم ارزان لدی او ځان لدی شر نه د وته اوس سامان وکم وای چې زما د دې وزیر سره به د وفاداری اقرار وکم جواب وسره وکم وعده وسره وکم نو دغه جبه وعده چې وسره دغه د وفاداری کوم او د کمی پارټي کې چې مخکوم د غنی خان دی د باچا خان دی ملګریم د دینه به توبو باسم د دې بو ته بدو يم چې را تاسو زه خو گمراه هم په غلطه لار روانم ما ته سپتا وا اوس مستر ګرنا شوي نو د دې لکه په دې چل باندې بد د شر نه د فساد نه ځانو باسم لالا غریب روان شي مړاوي سټ مړاوي غوونه وزیر ته ډېر په مینه تعظیمو کې سلامونه غنی خان وای چې لالا روان شو زی پوز راخ کړل مړاوي سټ او غوونه مړاوي دي بالکل شرمنده دي روح پکې نشته ده کچې ضمیر ولا اجازت نه ورکړي وای مرسته چې کې د قام د تلانو مرسته چې کې نو بیا خو وسره مرګم قبل رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره کوم خلقو مرسته کړي وا د انسانيت د خېګړې د پاره د قام د قبيله د خېګړې د پاره نو هغه وسره مرګم قبلو نو داسې ملګرتیا دانا چیرې په خاده کې دی ما خو په غم کې دی نه ما نو د لاړ شي او وزیر ته په ډېر تامین او په تعظیم باندې سلامونه وکي هغه ته ټیټ شي بیا وخري لس طلاقه 2-300 قسمونه وای جناب ماته معلوم شو هله تاسو صفاتونه بیا دغه وزیر لاړ شي او ته وای چې لس طلاقونه خو 300 قسمونه تو خو وای چې ماته خو تاسو پته ولګي تاسو دومره د صفاتو خوندان وي په دې کې تاسو ته یاد یاني کوم چې مخکې مقتدره طبقه چې وکنه لکه واکمنه طبقه چې ده هغه به براه راست په چا باندې دغه نه کوم پردې پشابو مثال ډایرکټر بو کنه او دا وزیران د دې اداکارانو نو دې ته به وی چې بای پلانونه سپلانونه سودا سه وکاغه سه وکا اوس خدا خبره ښکارش ولا او خلکو ته پته ولګیدا نو اوس وزیران ته وزیر اعظم ته څوک نه وای هغه واکمنه او یا مقتدره طبقه چې ده نو د هغه سره خلق ساز باز کوي نو په دغه وخت کې دا واکمنه طبقه چې د پردې په شا اوس خو پردې نه بار تر وتل نو ځکه غنی خان د وزیر خبره کوي دا غو ترجمان به وزیران وو حکومت به اوس د دې خپل ترجمان دی تاسو ګورئ نه لکه د دې مقتدره طبقه خپل ترجمانانی هغه پریس کانفرنس میډیا هر څه چې کوي نو هغه خپل خبره په خپل کوي نو د دې خلکو د وزیرانو د اهمیتوم لکم کو خبره دا چې ارسه په خپل کوي نو په کار دې پردې په شي کې د پردې نه دی بارو کې کنه نو په دغه وخت کې با د دې هغه وکالت چې هغه با
وزیرانو کو نو ځکه د وزیر ته وایي سلامونه وکي چې را کوی نو ته ما ته څه پته وا او زما نوم هم کړ لیک د تابعدارو رجستر کې او دا سر می قربان ستا د ملګرو په لخر کې وایي دي زما دا نوم هم ستا په تابعدارو کې ولیکه هغه وایي تا چې چغې وخورې لیکې रहेंगे آزادي او تیرا باپ بھی دیگا آزادي نه وایي خو هسې ما خلکو ته ځان خو که نه اوس ستا تابعدار یم بوټان به پالش کوم هېڅ خبره نه ده چې ته څه کوم لکه شیخ رشید غریبي څومره ټره پر و د هغه تا به وایي چې دا زمری دی خو د ټولو نه بېغیرته دغه و تاسو ګورئ نه نواز شریف و 4 میاشتې قید نه و تېر کړی او بیا یې پوزه راښکله دا د جیم سید په شان خلق غواړي او د باچا خان په شان خلق غواړي دا اوس د وزیران تاسو ګورئ نه د لیډرانو دا نیول شوي نه او لس وکیلان یې ګرځي دا کو د هر قام او د هرې پارټۍ لیډر دی او د ګرفتارۍ نه مخکې چې دی هغه ضمانت کوي دی به زما رهبري وکړي دی د قام دپاره یعنې دی زما دپاره د قام دپاره هتکړو ته لاس نشي نیولی په ما چې کله سبا غشي وریږي نو دی به غشو ته او بمونو ته او میزایلو ته ځان ونیسي دا بېغیرته بیا د قام د رهنمایي او د رهبرۍ لایق نه دي د قام لایق د رهبرۍ لایق څوک و باچا خان جیم سید و ولی خان و سپندیار خان دی دا خلق دی چې اوس ګورو که نه عمران خان هم ګرفتار کړی دی چې دی څه کوي کیدای شي چې د دم ساز بازو شي مونږ خو ډېر اورو چې دی ډېر کلک سړی دی او ډېر ټیټېږي نه او وی به چې نه ټیټېږم خو زه د لیډر هغه د پارټۍ مشر خو مقرر کړو په خپل ځای باندې اوس ګوره چې دی که پله ځي نو رهبري او مشري د قام دا د اوسپنو نه چیچل دي هر څوک نه شي چیچلی دی له سم د فولادو غاښ په کار دی نو دا څوک چې د فولادو غاښ لري لیډر او رهبر هم دغه دی غني خان موږ ته چل ښایي او موږ ته سړي ښایي د عوامو ته چې بیوقوفو ستاسو لیډر څوک دی دا د هوا سره چې بدلیږي دا لیډر نه دی نو دی ورته ووایي چې زما نوم هم کړه لیک د تابعدارو رجسټر کې ستا د تابعدارو چې کوم رجسټر دی بس هغې پارټۍ کې مې شامل کا په رجسټر کې مې دا کا ولیکه او بس رکنیت مې کوه چې ستاسو د پارټۍ رکن شم او زما دا سر ستا د ملګرو د لښکر نه قربان شه او وزیر ورته هم دا نه وایي چې خره ته به زما نه سر قربان کې ته خو د خپل سر د بچ کولو دپاره راغلی ما ته ټیټ شوی ته به زما د ملګرو نه او زما د لښکر نه به ته سر قربان کې ما ته ستا د سر ضرورت نشته دی هغه خو بس خري که نه هغه هم دوکه شي وزیر ورته مسکی شي وایي ښه ولیکه بیان و چې اوسه پورې سپی ومه خو اوس شوم انسان وزیر په خندا شی به پوهېږي چې دا بېغیرتوب راغستی دی نر نه دی ټینګېږي نه سختې ته وایي زه ټیک شو بیان ولیکه داسې ولیکه چې اوسه پورې زه سپی ومه اوس انسان شوم ما چې به غافل چې لیکې रहेंगे آزادي نه غافل و سپی ومه او تیرا باپ بھی دیگا آزادی هغه غافل و زه سپی ومه اوس پوه شومه اوس انسان یم اوس په داسې نه کومه لالا غریب په بډه ووایي دین غیرت ایمانو او زر لاس په نامه کې دی وایي قربان شم قربان زما عزتمندو غني خان غیرت ته دین وایي ایمان ورته وایي ایمان څه دی که مونږ وایو که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله مونږ اقرار کوو د الله سره ستا نه علاوه بل څوک اله مې نشته دی او ته یو یې څوک ته شریک نشته دی ته یو یې شریک نشته ستا نه علاوه به بل څوک رب نه کړمه بل چا کلمه به ونه ویمه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا بندم دی فرشته نه وه خدای نه دی لکه څنګه چې عیسایانو خپل پیغمبر یعنی عیسی علیه السلام ته خدای وي او وایي ورته نو زمونږ پیغمبر مونږ ورته خدای نه وایو یو پیغمبر ته خدای نه وایو بنده او ستا رسول دی او دقه به یو
ستا او ستا د رسول نه علاوه بله خبره به ونه کړو نو مرګ چې په دقه حالات کې راشي الو وایي ته شهید یې الله وایي ته شهید شي بس ډېر منافقین به لاړو او مسلمانان به شو او چې کله سخته به راله بیا به بیرته لاړل بیا به مرتد شو نو دا ارتداد چې دی دا د ایمان څه ده دا د ایمان ضد دی غني خان څه وایي چې دا لالا غریب څه چلو کې په بډه باندې غیرت هم ووایي او ایمان هم ووایي وایي زما څه پکې او په نامه ورته لاس کې دی وایي جي قربان چې تاسو څه وایي زه تیار زه حاضر یم جي بس زر ولا یو بیان ورکي تاسو کوته نه د عمران خان دا ملګری چې نیولو د لیډرانو د دین او کارکونان نرانو یو تن مافي نه د وختره یو تن نیم بکړي خو ډیرو کم خلکو او د لیډرانو لخر وای روزانه به پریس ټیو باندې وار نشو موندو چیرې نن د یو اوس د یو لیډر پر پریس کانفرنس ته سبا د بل د ګنټو په حساب باندې په لیډرانو نه وتلو او د تیزونو قرار وو به غیرت باندې نو دا نه چې زه په خفای ما لکه زما د پټو سره تعلق نشته دی خو غیرت ټول به غیرت دي چې کم لیډر هم د خپل لیډر سره د خپل میشن سره او د خپل قام سره د خپل وطن سره غداری کوي بیوفایی کوي دا لیډر نه دی دا خلقو پیژني نو بیان بیان څه دی لس بو کوم بیانونه او جناب ستا په صفت به وکړنګو اسمانونه وایي یو بیان څه شي دی لس بیانونه زر بیانونه خو کوم او ستا په تعریف او په صفت باندې باز اسمانونه وکړنګو ما چې بای زمونږه واقداران څومره نیکان خلق ته تاسو ته پته ده کنه زه څه وایم نو بیانونه ولیکي ما خام ریډیو وای چې یو بل غریب د وس شو یو بل د شاباز زوی د جنگ و تخت ټپوس شو ما ټي وی نو کنه په دغه وخت کې ټي وی خدای خان په وخت کې راوځي 65 زما په حال په دغه وخت کې براوته یا په 60 65 نو د غنی خان په 50 او 52 په دای کې دغه تقریبا جیل کې نو په ریډیو کې اعلان وشي لکه څنګه تاسو قتل کنه پریس کانفرنس شروع وار باندې شو موندو چې وکړو یو بغیر د براوته او یار مون قید تنهایی تیر کړل او زمونږ دا مقصد نو مونږ غلط شو او دا چاچی په توبه استل دي ته دې توبه وباسه د دین تاسو توبه وباسه نو دې چې د قام دا وینس کلی دین دغه تیم را وباسه دلته کې انسان خفشي چې د خپل خوخه د پاره په دې هر څه کې او د قام د مفاد د پاره ته حرکت هم نه کې نو د قام مفاد د چې دې څه په بډکړی دي کنه دا تیرو باسه نواز شریف چې کله مشرف غیر کو او تقریبا 5 کېدو والو نو پوزه راخ کله به بارته مې وباسه نو چې دغه مشرف ته بارته وباسه او لګي سعودي ته او دې نو توبې ته وباسه نو د څه خوړې لغه تیم را وباسه کړ دا پس باندې گرفتار کړی دی نو ما خام پر ریډیو کې اعلان وشي چې ربل یو بل غریب چې دغه دوس شو دا بغیرتوب دی دوستوب دی چې په سخت ما ستا سره نظریاتي اختلاف راغی ستا سره اصولي اختلاف راغی هغه اصولي اختلاف په حالاتو کې نه نو کوته ته زیو لار بیل خبره ده خو په داسې وخت کې چې په سخت ده او ته جدایږي ورونه پورې وسره ولاړ وي تاسو ګوره نه ایم کیو مالا دلته ابو حسین ته به سجدي کولې خو چې کله سخته فراله او بس زور پر راغی ټول دیوال دغه لیډران دي نو داسې دا دوستوب دی یو بل لیډر یو بل دوست دی یو بل غریب دوست شو او یو بل د شهباز زوی غنی خان ورته د شهباز زوی وي چې دا د جنگ نه وتښتېدو لاړو ټپوس شو دی خو چې کله د جنگ نه وي تښتېدلی نو دی به شهباز وو بخکارونه به کول خو د جنگ نه وتښتېده لاړو بس ټپوس شو ټپوس هغه بېغیرته مرغۍ یو بل گلزار ایری شو روک شو خاوري شو پوس شو بوس ته سوري یو بل گلزار ایری شو روک شو خاوري شو بوس شو یو بل پښتون شو سپک دوبي د پلار نیک ناموس شو غنی خان افسوس کوي
چې یو بل باغ سمسور باغ چې دی هغه ورک شو وسوځېدو ایرې شو بوس بوس شو اوس وپېژنې که نه کچ کچ واخه لاړو کوتره شو او یو بل پښتون سپک شو ډوب شو د پلار نیکه ناموس چې دی هغه ختم کو زمونږ پلار نیکونه داسې نه و تېر شوي لکه څنګه چې تاسو اوس ګورئ باچا خان چې کوم ملګري وو هغوی دم نو د هغوی خو د باچا خان ملګرتیا په دې نه کړې چې دی به د حکومت په لاس کې اخلي او دی بادشاه جوړېږي موږ به ورسره مزې کوو ټیکې به اخلو که نه مال به جوړو داسې قصې نه وې هغو خو یو میشن و چې بھائی موږ به ازادي اخلو او باچا خان چې څنګه دی موږ به سره هغه شان په کوم ځای کې دی ودرېږو موږ به سره ودرېږو نو دلته کې حالات خو ټول پښتانه خو داسې نه وي داسې بېغیرته پکې هم وي چې هغه قامونه وشرموي او د غني خان په شان خلق چې دی هغه خفه کړي او مجبوره شي چې داسې نظم ولیکي نو یو ښکلی سر شوټیټ یو ننګیالی پیمان په ننګ شو عجیب ناکرده شو چې پښتون په پښتو تنګ شو یو ښکلی سر شوټیټ یو ننګیالی پیمان په ننګ شو یو پښتون دی نو دله خو الله یو ښکلی سر ورکړی دی هغه ټیټ شو ناکامه شو د چې کوم ننګ به کو په قام باندې په هغې ننګ باندې پیمانه شو چې یاره نور به زه د قام خبره او چغه ونه کړم قام خبره به ونه کړم چغه به ونه وهم او عجیبه ناکرده شو چې پښتون په پښتو تنګ شو داسې عجیبه غونډه کې کار وشو پښتون په پښتو کولو باندې تنګ شو ته په پښتون یې نو د پښتون صفت څه دی پښتو څه ته وایي غیرت ته وایي ایمان ته وایي مروت ته وایي ځان تختولو ته نه وایي نامرده لالا واوره یو خبره د غنی نه پښتو غیرت او توره په پښتو او غیرت مینا غنی خان ورته وایي چې ای نامرده ای نامرد څه ته وایي هجړه ته وایي چې ای هجړه لالا نو دا څوک چې وتښتي خپل لیډر پرېږدي خپله لار پرېږدي په کوم وخت کې سختې په وخت کې او د راتې په وخت کې دې سره لښکر وي نو دغې ته غني خان هجړه وایي چې ای هجړه واوره د غني خان نه یو خبره واوره او پښتو غیرت او توره په پښتو او غیرت مینا دا پښتو غیرت او توره چې دا چې ته تا کې غیرت وي پښتو یې او مینه یې د قام سره نو حاله به یې دا هیڅوک بل نه کوي دا هر څوک ځان له کوي نه او دا ژوند دی د روح ژوند دی لکه ژوند د وجود وینه ها خبره ښکاره شوه غني خان ورته څه وایي چې یوه خبره د غني نه واوره پښتو غیرت توره که نه بهادري او بیا پښتو او بیا غیرت او مینه دا صفتونه دي که نه غني خان ورته صفات ښایي چې دا د بهادرۍ د شجاعت او د غیرت او د ایمانتوب دا صفت چې دی دا څوک بل نه کوي هر سړی ځان له کوي لکه نبی علیه صلات وسلام یا پیغمبرانو دې له د ایمان نوم ورکړی دی کله کې مرستې له د ایمان نوم ورکړی او پس په راحته کې مرسته او په سخته کې تښتېده دې ته د منافق او د کفر نوم ورکړی دی نو دا صفات دا به ته په ځان کې پیدا کې او الله پتا کې چې وی د خو به استعمال یو کلک ټینګ شه سخت ټول عمر نه نو دا ژوند دی د روح ژوند دی لکه ژوند د وجود وینه دغه پښتو غیرت توره او پښتو غیرت او ایمان دا د ژوند روح چې دی لکه د ژوند هغه ساه هغه هم دقه دی داسې ده لکه څنګه دا داسې لکه د وجود چې وینه یې که نه د ژوند وینه څه ده هغه غیرت دی پښتو دی مروت دی بهادري ده وفا ده او ایمانداري ده او په اخلاص سره ملګرتیا ده تښتېدل نه دي تېښته نه ده دا هغه فلسفه ده چې خلیل ته اور کو نورو دا هغه مست شراب دی چې څکلي وو منصور غني خان ورته وایي چې ګوره دا صفتونه په ځان کې پیدا کړه د بهادرانو ده لکه اوس زه د خپل پرویز خټک ته یا د بل چې دی که نه زموږ سپیکر صاحب سیاسي مخالفت نه کوم زه خو سیاست نه کوم خو ته چې دا 10-12 کاله 15 واړه ګوتې دې په غوړو کې وې او ځان دې مالامال کو
نو اوس چې سخت رااله نو ټینګ شه ورته کنه، یا دغه باچا خان دې ملګري چې و کنه په دې باندې سخت رااله او به تښتېده، نو اوس ټینګ شه حالاتو ته لږ داسې که څونه کسانو هغوی سر ټریټ نه کړو، الله دې په جیل کې او لا په سختو نه تېرېږي. نو دا چې دا غیرت او دا صفتونه دا هغه فلسفه ده، دا هغه نعمت دی او دا هغه طاقت دی چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته اور نه دی، اور یې ورته ګلزار کو. ابراهیم علیه السلام د نمرود خلاف جنگ کوو، که ظالم و نو داغه د ابراهیم علیه السلام مینه د قام سره وه، د انسانیت سره وه، د ولس سره وه. نمرود د انسانیت دشمن و، دواړه په جنگ شو، هغه ورته اور بل کو، اور ته ارتاو کو. خو ابراهیم علیه السلام ټیټ نه شو، څونه وخت په دې مخکې نیول شو، گرفتار شوی به و، بیا وروره دمکۍ او بیا د سمجوتې دپاره به خلق تلې راغلی چې بس ومنه خبره، هغه به نه منلې، بیا ورته یې ورېږه چې موږ سم چل د سره وکړو، اور ته اور یې ورته بل کو، بیا یې د ورایه چېرې دی به اوس سم شي، اوس به دې توبهګار شي. اخر هغه چې ټیټ نه شو اور ته ارتاو کو، الله وې زه مړه تا ته به اور سو یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراهیم، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراهیم، ای زما اوره یخشه او سلامتی والا یخشه زما په ابراهیم علیه السلام باندې. دی د چا دپاره اور ته تللی دی؟ دی د انسانیت دپاره تللی، د مخلوق د ښېګړې دپاره. تم مخلوق یې او دا ورته ما حکم کړی و. نو دی ټیټ نشو نمرود ته، اور به هم نه سوځي. نو تم ټیټ نشه د وخت نمرود ته، د وخت فرعون ته مه ټیټېږه، نو بس الله سبحانه وتعالی به په تا باندې هم د اور په شان د حالات نه دا به ګلزار کړي. او دا داسې مست شراب دي که نه، دا صفتونه دغه شراب دي چې دا منصور سکلي و، منصور هغه نشه شوی و، دار ته ختلی او پانسي کو، خو هغه سر ټیټ نه کو. دا مست شراب دي. ارمان د غیرتی چې عجیبه دی سودا وکړه، د خپل حیا غل شوی، د خپل کور د غلا وکړه. غنی خان ورته وایي چې افسوس دی غیرتی، بغیر د غیرتی مقصد بې غیرته چې تاسو عجیبه غونته کې تجارت وکړو، د خپل حیا په خپل غل شوی، تا خپل حیا په خپل باندې لوټ کړه، خپل غیرت په خپل لوټ کو، د خپل کور دی په خپل غلا وکړه. غل د خپل کور غلا نه کوي، د بل د کور غلا کوي، خپل کور ته راوړي او تا خپل ځان لوټ کو. چې شپه شوه د معراج تا د ټیزونو دعا وکړه، چې وخت د خندا راغی تا شروع په جړا وکړه. اوس دا سخت چې راځي نو دا د معراج شپه ده، ستا په دې کې تربیت کیږي او الله ته نږدې کیږي. نو غنی خان ورته وایي چې ګوره دا خو ستا د عروج وخت راغی، چې حکومت ته سره و، لیډر وي، نو خو ټیک ته وزیر وي او خلک د زنده‌باد او مرده‌باد. اوس تا د عروج به پخېږي لکه کور چې جوړ کړي او تاله پلستر دې نه ورکړی او رنګ دې نه ورکړی، نو کامل کېږي به په څه باندې چې کله ته د وزارت نه، د وخت نه، د حکومت نه کوز شي او ودې نیسي او په ځان باندې دغه سختې تېرېږي. نو دغه ستا د معراج وخت دی، ته په دې کې عروج ته رسې، خلک به بیا تا ته سلامونه کوي، په تاریخ کې به ته یادېږي. نو غني خان وایي چې کله د معراج شپه راله نو تا د تیزونو دعا وکړه. نو دعا د تیزونو چې سي چې یا خدای پاکه تیزونه مې بند کا کنه ولګه ورا باندې، نو داسې دعا هونه ده چې د معراج په شپه باندې دا تصور دی چې په دغه باندې دعاګانې قبلېږي. نو تعالی د معراج شپه په لاس رااله او تا د تیزونو دپاره دعا وکړله، او چې وخت دا د خندا د خوشحالۍ وخت په تا راغی، نو تاسو کو ته په جړا باندې سر شوې. دا سخته غني خان سخت تا د قام او د وطن په مینه کې سخته چې په چا راشي، غنی خان دیتا د خندا وخت وای، غنی خان دیتا معراج وای، عروج ورته وای، عروج بدل ته حاصله. نو څه چل وشو؟ تا په جړا شروع کړه د خزو په شان، او یا خیال د بادشاہ یا د شروع کړي بنگړي واته لالا ګینز لالا دلته وته لالا کونی وای کنه، لالا کونی زر مرشي خوزاری شي تل پاته، یا خیال د بادشاہ یا د شروع کړي بنگړي واته، یا خو ستا سره د بادشاہ خیالو چې زبراج کوم په خلکو باندې، آیا بنگړي واته شروع کړي یعنی ګډې د شروع کړو د اجرا پښانو کې د بنگړي واته دغه ته وای، یا لکه دا زنانه چې کله دغه کوي کنه، نو د بنگړو دا شر سور چې کیږي
په خادو کې نو کې د شي دغه ته بنگلیوات نه پیژنم بهرال خو تا د زنانو پیښې وکړې تا بغیرتوب وکړو حالانکه طالب بادشاہي په لاس راغلی وه او لالا کو نظر مرشد خوزاوی ها لالا کو نظر مرشد خوزاری شي تل پاتې نو غنی خان وتل د کې کونی وای چې د خو زر مرشي لکه ته خو یو ذات یو انسان یې کنه انسان خو زر پراشي خود دغه بغیرتوب دغه پوزر احکل هغه ټول عمر پاتې شي قام ته د ټول عمر بغیرت ثابت شي بیا وته خلق منافقین وای بیا وته خلق بغیرت وای نو غنی خان چې دا نظم لیکل دی دا د پنجرې د چغار د کتاب اخیری نظم دی د دین د اهمیت پته لګي چې را غنی خان باندې څومره سختي تیر شوی دي خو په دغه سختو په خپل نو الله ته نور نږدې شوی دی او په چا باندې افسوس او جوړا ورزي کم خلکو چې د قام په مینه کې یا د سیمې په مینه کې د وطن او د خاورې په مینه کې سختو ته ځان ټینګ نه کو او لاړو د سامراجي قوتونو په غیږ کې نه ناستو هغو ته سجدې شروع کړې او د هغو غلام شو نو دا په دې ورته ډېر غټ افسوس دی تاسو ګورئ موږ چې کله لیډر کوڅو کو نو دی به تلې د تله څه ده چې کله په د وخت راشي چې کله وخت پرې راشي سخته پرې راشي او د سختې د ځان ټینګ نه کو وایي بی ته زما لیډر نشي ته زما لیډر نشي جوړېدی نو غنی خان موږ ته دلته کې د لیډرۍ چل ښي یا کوئی انسان په خپل لیډر نه جوړیږي نو ستا چې د لیډرۍ څوک دعوه کوي نو د هغه د پیژنګلو چل درته ښیي چې دی وپېژنه حق شناس شه انسان شناس شه چې ته انسان وپېژنې چې ته وپېژنې دا نر دی کو د اوس دی دا ښځه ده کو اجرا دی نو ته وپېژنه او پېژندل په صفاتو باندې چې هغه صفات څه دي پښتو د غیرت ته توره ده مروت دی او مینه ده د قام سره نو په دې باندې ازمایش راځي د ازمایش په وخت کې چې د هر څوک بیلي د هر څه یو څوک بیلي که نه د هر څه یو سړی بیلي نو بس دا بیا لیډر نشي جوړېدی تاسو وګورئ په تاریخ کې د هغې خلکو نومونه ژوندي پاتې شوي دي څوک چې ټیټ شوي نه دي منصور ولې یادېږي په غلطه و یا په حق و یا په ناحقه و زه دغې بحث کې نه پرېوځم خو ټیټ نه شو سر ته لاړو ټیټ نه شو باچا خان تاسو وګورئ دغه جیم سید ته وګورئ ټیټ نه شول ولی خان ته وګورئ سپندیار غریب باندې تېر شوي سپندیار ولی خان لکه په دې باندې دومره سختې راغلي دي چې سپندیار ولی خان چې څنګه پیدا شو باچا خان غنی خان او ولی خان دی په جیل کې و د دې په کور کې یو نارینه مبار نو او چې څنګه دی پیدا شو یو ګنټه پس د مور مړه شوه اوس حساب کوه زوی پیدا شو مور مړه شوه د ولی خان وړمبۍ ښځه مړه شوه او په بچي پسې تېرېږي او بیا دې سپندیار خان د به څومره لکه سختې تېرې کړي که نه چې د خپلې مور سترګې نه نو ټیک ده خو مور مینه په څوک نشي ورکولی بیا په دې باندې څومره سختې نوکونه ترې وښکل سرمن یو شی بل شی خو ټیټ نه شول ټیټ نه شو نو همیشه دپاره تاسو ګورئ د ملیشیا په کتاب کې د 12 په کتاب کې ما په خپله د باچا خان تصویر لیدلی په هغه باندې خبرې لیدلې چې څومره نرتوب یې کړی دی نو بیا په دنیا په تاریخ کې دی نوم ولیکل شي دی امر شي نو امر دا په صفاتو باندې کېږي په چغو پرور نه کېږي دا چې وایي چې لیکې رهنګې آزادي او تیرا باپ به دیګه آزادي نو چې کله راشي پس نو بس بیا وایي بیا لکه موږ دا د کشمیري نسپې وم پاس په کوټه پیدا ما اوس راپکې سا نشته نو دا موږ به خپل لیډران پیژنو خپل مشران به پیژنو چې څوک زموږ دپاره سختې برداشت کولی شي به زموږ لیډري چې سختې نشي برداشت کولی ټیک ته ټول عمر سختې نه دي له به الله حکومتونه هم ورکوي نو چې حکومت ورکړي نو ښه خبره ده او چې کله په دې باندې سختې راشي نو دوی به زما خبره کوي د قام خبره به کوي نو ده لکه حکومت راځي په لاس باندې او کو دی جیل ته ځي خو زما دپاره ځي او زما دپاره د حکومت په لاس ورکوي کېږي نو موږ به خپل مشران پیژنو که مشران ونه پیژندل نو غرق بشو تاله بشو لکه څنګه چې تاله یو او غرقیږو دا د غني خان نظم وکړو چې ستاسو خوښ شوي نور ته ورسوي الله مو خوشحاله کړي